بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د سیفټي یو نوی ویډیو سره حاضر یم. زموږ د نننۍ ویډیو ټاپک دی ګرین هاوس ګیسز، چې دا څه شی وي، د دې نه څه مسلې پیدا کیږي او د دې حل څه دی. ګرین هاوس ګیسز څنګه چې نوم نه ظاهره ده، دا یو قسم له ګیسز دي او د افیکټ د ګرین هاوس پرنګي. تاسو به نرسریانو ته تللي، هلته به تاسو لیدلي چې د بوټو د ګرمولو لپاره هغوی د شیشې یو شیډ غوندې کې جوړ کړی. د دې کمال دی د دې ګرین هاوس چې دې ته د نور کومه رڼا یا ګرمي تپش را ننوځي، هغه په دې کې انټریپ کېږي، دا واپس د دې نه بهر وځي نه. نو دغه رنګ د ګرین هاوس ګیسز هم دغه رنګ اثري، چې کله د ځمکې ماحول ته د نور ګرمي را ننوځي، نو واپس سپیس ته ریډیټ کولو نه دا چې کوم دی منع کوي، او دا ځمکه ورو ورو ګرمیږي، دې په ټمپریچر کې زیاتې راځي او د ګلوبل وارمنګ دغه ذریعه جوړیږي. ګرین هاوس ګیسز کې کوم ګیسز شامل دي؟ دي کې کاربن ډای اکساید، میتین، ایون د اوبو ویپرز، نایټرس اکسایډز او ریفریجرنټس پکې شامل دي. دې نه څه د دې مسلې څه دي، څه مسلې جوړوي؟ څنګه چې ما تاسو ته مخکې ذکر وکړو چې دې نه چې کوم دی ګلوبل وارمنګ جوړېږي، ټولې دنیا ټمپریچر ورو ورو زیاتېږي. د دغه ټمپریچر رایز په وجه باندې چې کوم آیس کیپس دي، چې کوم د واورې ذخیرې دي په دنیا کې، لکه انټارکټیکا باندې دی یا په پولز باندې دي یا په ګلیشیر صورت کې ورو ورو ویلې کېږي. د دې ویلې کېدو په وجه باندې د سمندر لیول زیاتېږي، د اوبو لیول د سمندر زیاتېږي، او کوم ملکونو چې بالکل لکه سمندر کې په جزیرو کې دي ورو ورو ډوبېږي، لکه مالدیپ یو ملک دی، دا ټول جزیرې دي، دې هایټ د سمندر سره سمندر نه ډېر زیات نه دی، او دا ورو ورو ډوبېږي. دې په وجه باندې ایکسټریم ویدر راتلی شي، مطلب یې لکه ډېر زیات بارانونه کیدی شي، طوفانونه وغیره راتلی شي. ایکو سیستم ټول خرابېږي، د ځناورو د بوټو چې د اوسېدو کوم ماحول دی پای کې ډسټربنس راځي. د سمندر په ایسیډیفیکیشن کې زیاتې کېږي. دا ګیس چې کوم دی باران سره چې کله میلاو شي او واپس راوغورځېږي، نو دا تیزابي اثر لري، او د سمندر چې کوم دی تیزابیت زیاتېږي. دې په وجه باندې هلته کې چې کوم بوټي دي یا کوم میان اوسېږي، نو د هغې ژوند ته خطره وي. ایر پلوشن زیاتوي، په هوا کې چې کوم آلودګي دا زیاتوي، او د ساه د بیماریانو ذریعه جوړېږي. دا هر څه چې بیا شامل شي، نو دې په وجه باندې د اګریکلچر ټول نظام درهم برهم شي، زراعت نظام اخوا دېخوا شي، او د خشکسالي او قحط چې کوم دی دا څیزونه راتلی شي، او دې په وجه باندې بیا ایز ا هول په لوی لیول باندې اکنامک تاوان کېږي، ملکونو ته، خلکو ته، فیملیز ته د پیسو تاوان کېږي. دا ګرین هاوس ګیسز پیدا کېږي څنګه؟ دا چې کله موږ فاسل فیولز سوځو، هغه پټرول، ډیزل یا کروډ آیل یا د خاورو تیل کوم چې ځمکې نه راوځي، دا چې کله سوځي، نو دې کې کاربن ډای اکساید او مختلف څیزونه پیدا کېږي څنګه ما تاسو ته ذکر وکړو، هغه ګرین هاوس ګیسز دي. ډېر زیاتې انډسټریز، صنعتونه چې کوم دی ګرین هاوس ګیسز پیدا کوي. چې کوم ځنګلات لرې کېږي، خلک د ځنګلاتو کټۍ کوي، نو یې په وجه باندې ګرین هاوس ګیسز کمی راځي. مطلب یې چې لکه ځنګل کټ شي، نو ګرین هاوس ګیسز ختمولو لپاره چې کومه ذریعه ده، نو هغه نه وي. اګریکلچر اکټیویټیز ډېر زیات ځناور چې ساتي، نو د هغې د ډیران چې کوم دی هغه میتین ګیس کریټ کوي، او دا یو ګرین هاوس ګیسز دی. چې کوم ګندونه موږ غورځوو، لینډ فیل ایریا چې کوم ځای کې چې ګندونه پراته دي، دی نه میتین ګیس ریلیز کېږي. او مختلف قسم تاسو څنګه ذکر وکړو ریفریجریټنټس کې کوم موږ ایر کنډیشنرز او په فرجونو کې کوم ریفریجرنټ ګیس استعمالو، فلورینیټډ ګیسز، نو هغه هم ګرین هاوس ګیسز دي. نو دې ټولو نه ګرین هاوس ګیس جوړېږي، او دې په وجه باندې د ځمکې په ټمپریچر کې زیاتې راځي. دا اوس په دې نه مطلب لکه موږ بچ کېږو څنګه، د دې حل څه دی؟ د دې حل دا دی چې موږ د فاسل فیول یا د تیلو نه رینیول انرژۍ ته لاړ شو، سولر ته، سولر پینل یې ولګوو، کوم نه چې ګرین هاوس ګیسز نه جوړېږي، ګرین انرژي چې ده. دغه رنګ وینډ وغیره یا هایډرو د اوبو یا د هوا نه چې کوم دی بجلي جوړو. موږ چې کوم څیزونه استعمالوو چې د افیشنسي یې وایي چې هغه لږه بجلي استعمالوي، نو ګرین هاوس ګیسز به لږ کریټ کېږي. اوس چې کوم هم ګاډي راځي، نو په یې باندې د افیشنسي لیکلي، یا لکه نور کوم موږ د الکتریکل
سامانونه الو نو په یې باندې افیشنسي لیکلي چې یاره دا څونه افیشنټ دی. نو موږ له پکار دي چې افیشنسونه استعمال کړو. بوټي ډېر زیات ولګوو او دې نه علاوه چې کوم د ځنګلاتو کټۍ ده چې هغه کمه کړو. یو ډېر انټرسټینګ فیکټ دا دی چې د غوښې استعمال کم کړو، چې ځناور کم مطلب دا دی لکه چې کم کمرشل لیول باندې خلک ځناور ساتي د غوښې پیداوار دپاره چې هغه کمي نو میتین ګیس کریشن به کمي. پبلک ترانسپورټ استعمالولو ته توجه ورکړو، څومره ګاډو استعمال کمي ګرین هاوس ګیسز به کم پیدا کیږي. حکومت لپاره چې کوم دی امیشن ریسترکشن او ریګولیشن پالیسیانې داسې قانون جوړول غواړي چې څوک زیات گرین هاوس ګیسز پیدا کوي چې په باندې سټریکټ ریګولیټري پابندیانې ولګوي. کاربن کیپچر ټیکنالوژیز او سټورج ټیکنالوژي دا یو ده چې کاربن واپس د هوا نه راکاږي او هغه بیا واپس په ځمکه کې سټور کوي. دې باندې موږ یو بل ویډیو هم کوو چې په دې کې انویسټمنټ وشي، د پلاستیک استعمال کم شي او ټولو نه زیاته ده چې خلکو کې دې باره کې اویرنس پیدا کړي. اوس هم ډېرې علاقې او خلک داسې دي چې هغوی ته ګرین هاوس ګیسز باره کې معلومات کم دي او د دې په وجه باندې چې کوم دی هغوی د دې په پیداوار کې ډېر زیات اضافي باعث جوړېږي. که سیفټي باره کې نور ویډیوز کتل غواړئ نو په دې چینل به تاسو ته میلاو شي. دا ویډیو لایک شیر سبسکرایب کړئ، کمنټس پې وکړئ او د دې ویډیو په ډسکرپشن کې به ما څه هیشټیګز اچولي چې موږ غواړو چې پښتو ژبه کې باره کې خبرې وشي، چې پښتو ژبه کې باره کې خبرې کمې شوي دي. الله پاک زموږ د ټولو حفاظت وکړي. الله په امان. السلام علیکم.